هغه 18 رازونه چې میرمن یې له خاوند نه پټ ساتي. لومړی، د هغې دوستان ستاسو په زیاتره رازونو خبر وي. زیاتره میرمنې د خپل خاوند یو شمېر رازونه خپله ښځینه ملګرو ته وایي. که کوم راز درته ډېر مهم وي نو خپلې میرمنې ته یې له ویلو ډډه وکړئ. دوهم، هغه مخکې له دې چې ستاسو د ژوند ملګری شي ستا په اړه په وار وار سره خیال پلو وهي او فکرونه کوي. دریم، د کوژدې کولو په وخت کې ستا د پخوانیو نجونو ملګرو په اړه پلټنې کوي. همداشان ستاسې د شخصیت په اړه له نورو پوښتنې کوي. څلورم، کله چې له تا سره مینه شي په خوراک کې اشتیا له لاسه ورکوي. پنځم، د هغې بدن رښتیا هم په طبیعي ډول پاک او بې ویښتانو نه دی. هغه هیڅ وخت هغه مواد چې د ویښتانو د لرې کېدلو لپاره کارول کېږي تاسو ته نه درښکاره کوي. شپږم، هغه فقط په ظاهره هر څه د هغې حقیقي نظم یا بې نظمي یوازې د کور سمبالولو سلیقې څخه معلومیږي. نم، کله چې هغه ووایي زه چمتو یم 7 دقیقې وخت نور هم چمتو کېدو باندې تېروي. لسم، ستاسو د لومړنیو اړیکو ټول غږیز پیغامونه له ځان سره ساتي او خپلو دوستانو باندې یې هم اوري. 11، هغه ستاسې همیشه ازموي. هر وخت ستاسو کړه وړه خبرې د بدن حالات او د صحري حالات له نظر لاندې نیسي او په دې اړه تحلیل او قضاوت کوي. 12، هغه هر وخت دې ته اړتیا لري چې ورته ووایه خوښیږي مې یا مینه درسره لرم. 14، کله چې ستاسې کوم کار خوښیږي د هغې کار سره هغه هم مینه ښایي. په واقعیت کې له تا سره مینه وي نه له هغه کار سره چې تاسې خوښیږئ. 14، هر وخت ګیله کوي چې ډیر دې نه ګورم. هغه وخت چې تاسې ډیر کار کوئ د هغې لپاره دا مهمه ده چې هر سهار کار ته د تلو پر وخت یې ښکل کړئ. 15، که چیرې غواړئ له تاسې سره اړیکه پرې کړي مخکې له دې چې ته پرې پوه شې د هغې ټول دوستان په دې پرې کېدو اړیکه خبر وي. هغه د اړیکې له پرې کېدو 2 اونۍ وړاندې دوستان خبروي. 16، کله چې له تاسې خفه زړه ماتي او ګیلمنه وي نو له خپلو نږدې ښځینه ملګرو سره خپل د زړه درد شریکوي. 17، د هغې دا خوښیږي چې په بستره کې د هغې په کنټرول کې واوسئ. 18، د بلې نجلۍ یا ښځې د توصیف صفت زغم نه لري. ښځه همیشه د نورو ښځو د ستایلو زغم نه لري. له دې کار څخه ډېرې موخې لري. یو دا چې د بلې ښځې په توصیف په دې کې کومه نیمګړتیا وي. دوهم دا چې هسې نه خاوند دې د دې مادي او معنوي امتیازات هغې ته ورکړي. ډېره مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه وکتل. امید دی چې ستاسو به خوښه شوې وي.